السلام علیکم ګرانو کتونکو ښه راغلاست. امید لرم چې ټول به روغ و جوړ یې. زه یم جاوید خان. ګرانو کتونکو د جرمني هیواد بشردوستانه ویزه تاسو څنګه ترلاسه کولی شئ، کوم ځای نه ورته نوملیکنه کولی شئ، څنګه ورته خپلې غوښتنې لیږلی شئ، دغه ویزه تاسو ته په څومره وخت کې راځي، دغه ویزه د کومو کسانو لپاره ده، دغه ټول معلومات ګرانو کتونکو زه تاسو سره په همدې ویډیو کې شریکوم. خو مخکې له دې نه ګرانو کتونکو چې د مکملې ویډیو په طرف لاړ شو، که چیرې تاسو زموږ د یوټیوب چینل ته نوي یاستئ مهرباني وکړئ چینل ځان سره سبسکرایب کړئ، ورسره خوا کې د ګړنجۍ یا د بیل یا د ګنټۍ نشان کېکاږئ تر څو تاسو له ټولو نویو ویډیوګانو نه په وخت سره خبر شئ. ګرانو کتونکو د جرمني هیواد غواړي په راروان 2023 کال کې په هره میاشت کې 1000 تنه هغه افغانان چې په افغانستان کې ژوند له خطر سره مخامخ وي او یا په افغانستان کې ورته مشکلات وي، ستونزې وي، د دغه پروګرام په واسطه باندې کولی شي چې د افغانستان نه بهر وباسي، جرمني ته بوزي او بالکل فری ویزې ورته ورکړي. ګرانو کتونکو دغه خبر تقریبا 100 میاشتې مخکې د جرمني هیواد اعلان کړی دی. خو دا چې د دغه پروګرام لپاره به تاسو څنګه خپل غوښتنلیکونه لیږئ، چیرته به لیږئ او په دې کې څوک شامل دي، څوک ورته کولی شي چې نوملیکنه وکړي، دغه ټول معلومات لاندې تاسو سره په همدې ویبسایټ کې زه شریکوم. وګورئ ګرانو کتونکو، برنامه جدیدی المان پذیرش 1000 افغان ماهانه د میاشتې 1000 تن افغانان ګرانو کتونکو د دغه پروګرام له لارې کولی شي چې په راروان 2023 کال کې جرمني ته لاړ شي، فری ویزه یې ترلاسه کړي. وګورئ ګرانو کتونکو په دې کې څوک شامل دي، څنګه به تاسو ورته نوملیکنه کوئ، دغه ویزه به تاسو ته څنګه راځي، دغه ټول معلومات زه تاسو سره شریکوم. ګرانو کتونکو دغه اعلان د ډیر معتبر ویب سایټ چې ABC په نوم باندې دی، ABC نیوز، هغه اعلان کړی دی. ګرانو کتونکو راځو اوس دې برخې ته چې د میاشتې 1000 تنه افغانان په دغه پروګرام کې څنګه غوښتنلیکنه کولی شي، څوک دي او څنګه دغه ویزه ترلاسه کولی شي، لاندې زه تاسو سره شریکوم. ګرانو کتونکو دغه پروګرام چې دی د سپټمبر 10 2015 پورې دی. ګرانو کتونکو په 2023 کې دغه پروګرام شروع کیږي او په 2015 کې ختمیږي، نو ډیر اوږد پروګرام دی. ګرانو کتونکو تاسو پکې ګډون کولی شئ. دغه پروګرام ګرانو کتونکو د کومو کسانو لپاره دی؟ ګرانو کتونکو دلته کې وګورئ ټارګټ ګروپ، په دغه پروګرام کې څوک ګډون کولی شي؟ افغان نیشنل ان افغانستان، ټول افغانان ورته کولی شي. ګرانو کتونکو هغه افغانانو چې په جسټک یا حقوقو برخه کې کار کړی وي، پالیټیک سیاست برخه کې کار کړی وي، ګرانو کتونکو میډیا کې کار کړی وي، ایجوکیشن تعلیم برخه کې کار کړی وي، تعلیمي برخه چې هره برخه وي، ګرانو کتونکو کلچر فرهنګي یا کلتوري برخه کې کار کړی وي، سپورت ورزشکاران وي، ساينس او د ساينس برخه کې کار کړی وي. همداسې لاندې راځو ګرانو کتونکو یو څو کټګوریانې نور هم دي. ژورنالیستان پکې ګډون کولی شي ګرانو کتونکو. همداسې راځي ګرانو کتونکو پالیټیکل اکټیویسټ یا ګرانو کتونکو سیاسي فعالان چې ورته وایي، جج قاضیان پکې برخه اخیستلی شي، ایجوکیټرز او همدغسې هغه کسان چې نورو کسانو ته ښوونه کوي یعنی استادان او همداسې د تعلیمي برخو کسان هم پکې برخه اخیستلی شي. همدغسې ګرانو کتونکو هغه وړې ټولنې چې د نورو ټولنو له خطر لاندې وي هغه هم په دې کې ګډون کولی شي. ګرانو کتونکو دا هغه کسانو چې دوی کولی شي د دغه ویزې لپاره اپلای وکړي. د ویزې لپاره د اپلای کولو تاسو سره باید مستند اسناد وي چې تاسو په کوم ځایونو کې کار کړی وي. ګرانو کتونکو د دغه ویزې لپاره داسې کوم سایټ نشته چې مستقیما تاسو لاړ شئ اولته کې اپلیکیشن یا خپله غوښتنه ورته ډکه کړئ. تاسو صرف کولی شئ ګرانو کتونکو هغه ټولنې چې د جرمني هیواد په واسطه باندې هغه ثابته شوي دي، هغوی سره هلته کې ثبت شوي دي ګرانو کتونکو، هغو ته به ګرانو کتونکو تاسو خپل غوښتنلیک ورلیږئ او هغوی به بیا ستاسو غوښتنلیک چک کوي. هغه غوښتنلیک به ګرانو کتونکو د جرمني هیواد د دولت سره شریکوي او هغې نه وروسته تاسو ته بیا ایمیل لازي. که چیرته ګرانو کتونکو تاسو په شرایطو برابر نو تاسو ته د ویزې پروسس شروع کیږي. د دغې ویزې پروسس ګرانو کتونکو هم ډیر تیز دی، په هره میاشت کې 1000 تنه دوی وباسي. نو ګرانو کتونکو دوی د افغانستان نه 12000 هغه افغانان په یو کال کې وباسي چې هغوی ګرانو کتونکو په شرایطو باندې برابر وي. ګرانو کتونکو دغه ټولنې به تاسو څنګه پیدا کوئ او هغوی ته به خپل غوښتنلیک څنګه لیږئ،
ان شاء الله را روانه ویډیو به زه تاسو په عمدې باندې جوړوم او په هغې کې به تاسو ته مکمله طریقه ښیم چې تاسو خپل غوښتنلیک څنګه دغه ټولنو سره شریکولی شئ او هغې بیا څنګه ستاسو د ویزې پروسس کوي. ان شاء الله په راتلونکي ویډیو کې به دغه مکمله طریقه زه تاسو سره شریکوم. ګرانو کتونکو دا و لنډ معلومات د جرمني هیواد د بشردوستانه ویزې لپاره چې ډیری ملګرو زمانه غوښتنه کړې وه چې دغه ویزې چې اعلان شوي دي افغانانو ته څنګه ورکولی کیږي. نو ګرانو کتونکو د دغه ویب سایټ نه تاسو معلومات هم اخیستلی شئ. د ویب سایټ لینک ګرانو کتونکو زه تاسو د همدې ویډیو په ډسکرپشن کې ږدم، هغې ځینې کولی شئ چې معلومات هم ترلاسه کړئ. امید لرم ګرانو کتونکو چې له دې ویډیو نه به م څه نه څه زده کړي وي. ښه وخت، الله پامان.